السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو د کاناډا ویزې ته تاسو څنګه نوملیکنه کولی شئ؟ دغه ویزه به تاسو د کوم ځای نه ترلاسه کوئ؟ دې ویزې فورمه څنګه ډکیږي؟ ګرانو کتونکو تاسو به د دغې ویزې لپاره خپل اسنادونه څنګه اپلوډوئ؟ اسنادونه به څنګه سیستم ته ورچوئ؟ دغه ټول معلومات ګرانو کتونکو زه تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکوم. خو مخکې له دې نه ګرانو کتونکو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ، مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ګرانو کتونکو د کاناډا هیواد د 2015 کال تر پایه پورې 1.5 میلیون کسانو ته ویزې ورکوي. خو ګرانو کتونکو دغه ویزې چې دي مختلف ډوله ویزې دي، یو ډول ویزې نه دي. ګرانو کتونکو دغه ویزې ګرانو کتونکو د هغه کسانو لپاره دي چې چا کاناډایانو سره کار کړی وي. ګرانو کتونکو دغه ویزې عادي کاروباري خلکو ته هم ورکوي. دغه ویزې ګرانو کتونکو ورکر یا هغه کسان چې بالکل اسناد ونه لري هغو ته هم ورکوي. او په دې ویزو کې ګرانو کتونکو فیملی سپانسر هم شته دی. هغه کسان چې په کاناډا کې فامیل ولري، دوستان ولري، ملګري ولري او 15 نفره وغواړي چې سپانسر یې کړي، نو هغو کسانو ته هم دا ویزې ورکوي. ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د دغې ویزې د اولیه یا ابتدایي فارم ډکولو طریقه در وښیم. کله چې تاسو وغواړئ په اول ځل د کاناډا ویزې لپاره فورمه ډکه کړئ او هغوی ستاسو دغه فورمه چک کړي، که چیرته تاسو د دغې ویزې لپاره مستحق یاستئ، ستاسو غوښتنلیک ومنلی شي ګرانو کتونکو، وروسته بیا دا نور پروسیسینګ لري، څو فورمې لري چې هغه فورمو باندې به انشاءالله هم زه تاسو ته ویډیو جوړوم او په راتلونکي کې به انشاءالله زه تاسو سره شریکوم ګرانو کتونکو. خو اوس راځم دغه اولینې فورمه یا اول سټپ به تاسو څنګه اخلئ چې دغې ویزې ته اپلای وکړي. ډېر اسانه ګرانو کتونکو، تاسو به راشئ په خپل کمپیوټر کې به براوسر راخلاص کړئ، لکه زما سره دا یو براوسر دی. بیا به تاسو راشئ ګرانو کتونکو سرچ برخې ته او دغه یو لینک دی چې د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما اچولی، تاسو کولی شئ هغې ځای نه دا لینک را کاپي کړئ. دې لینک ته به داسې راشئ ګرانو کتونکو په لینک هم چې کلیک واخیستو تاسو ته دغه ویب سایټ راخلاصیږي. ګرانو کتونکو دا د کاناډا هیواد دولتي رسمي ویب سایټ دی چې تاسو کولی شئ له دغه ځای نه هر ډول ویزې ته اپلای وکړئ. ګرانو کتونکو اوس که چیرته تاسو وغواړئ دلته کې د ویزې لپاره په اول ځل باندې اپلای وکړئ او تاسو خپل اسنادونه د کاناډا هیواد د دغه رسمي ویب سایټ سره شریک کړئ تر څو ستاسو اسنادونه هلته کې چک شي، د دې پلټنه وشي. ګرانو کتونکو کله چې ستاسو اسنادونه د اعتبار وړ وي نو بالکل تاسو ته د دغې ویزې پروسیسینګ په اړه به تاسو ته خامخا ایمیل راځي. نو ګرانو کتونکو اوس راځئ تاسو به دلته کې اپلای څنګه کوئ. ګرانو کتونکو وګورئ دلته کې IRCC ویب فارم سپیشل میشر. ته وګورئ ګرانو کتونکو submitting this form does not mean you have applied for something. د دغې فورمې ډکول ګرانو کتونکو ډایرکټ تاسو ته د ویزې اپلیکیشن نه دی. ګرانو کتونکو دلته کې ګرانو کتونکو تاسو خپل ابتدایي یا اولني اسناد تاسو د دغه ویب سایټ سره ثبتوئ تر څو چې تاسو ته د اپلیکیشن ډکول لپاره اپروول راشي. نو ګرانو کتونکو دلته کې به تاسو لاندې داسې راشي، صرف دغه 2 پوښتنې به تاسو جواب کړئ. اول ګرانو کتونکو which situation are you contacting us about. دلته وی ګرانو کتونکو چې تاسو د څه په اړه زموږ نه پوښتنه کوئ. نو دلته کې ګرانو کتونکو سچویشن ان افغانستان، وضعیت یا حالت د افغانستان لپاره. ګرانو کتونکو تاسو کولی شئ که یو عادي کاروباري نو تاسو هم کولی شئ چې لاړ شئ کاناډا ته او هلته کې خپل کاروبار مخته ویسئ یا هلته کې ورک فارمټ یا د کار جواز ترلاسه کړئ. What do you want to do؟ تاسو به راشئ د دویمه پوښتنه به هم له دې نه داسې جواب کړئ. دلته کې ګرانو کتونکو مختلف قسمه پوښتنې یا کیټګریز دي. تاسو به راشئ I need help with something else باندې به کلیک واخلئ. که تاسو ته هیڅ په اړه معلومات نه وي لکه make changes to my application، مخکې مې ویزې ته اپلای نه وي کړي، په هیڅ باندې نه پوهیږئ، نو تاسو به راشئ I need help with something else باندې به داسې کلیک واخلئ، بیا به په کنټینیو باندې کلیک واخلئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک واخلئ وګورئ ګرانو کتونکو تاسو ته دغه صفحه راځي. له دې نه اوس تاسو کولی شئ چې خپله فورمه ډکه کړئ. دغه فورمه ګرانو کتونکو د 15 نه واخله تر 2 منټو پورې وخت لري، یعنې ګرانو کتونکو په 2 دقیقو کې به تاسو دا فورمه ډکه کړئ. که چیرته تاسو په 2 دقیقو کې دغه فورمه ډکه نه کړئ نو دا فورمه سر نه کیږي، ستاسو نوملیکنه به نه وي شوي. وګورئ ګرانو کتونکو tell us about yourself، د خپل ځان باره کې راته ووایئ. د required fields مطلب دا دی ګرانو کتونکو هغه سوالونه چې مخکې ورته ستوری یا سټریک لګېدلی وي هغه تاسو حتما جوابوئ. اول who are you، تاسو څوک یاستئ. ګرانو کتونکو دلته کې تاسو ورته وایئ چې موږ خپله ځان ته فورمه ډکوو.
I am authorized representative تاسو که چیرته یو نماینده یو ایجنټ یاستئ I am writing on behalf of the principal که تاسو بل چاته اپلیکیشن ډکوئ لاندې ته به راشي. ګرانو کتونکو اسانه خبره دا ده که چیرته تاسو غواړئ د ځان لپاره فورمه ډکه کړئ اول اپشن به واخلئ، که غواړئ د ملګرو یا بل چا لپاره نوملیکنه وکړئ اخري اپشن به واخلئ. نو زه راځم ګرانو کتونکو فار ایگزامپل د ځان لپاره ډکوم نو د اول اپشن مې واخیستو، له دې نه وروسته په کانټینیو باندې داسې کلیک اخلم. کله چې تاسو په کانټینیو باندې کلیک واخلئ نو دلته کې ګرانو کتونکو دغه پوښتنې ستاسو مخته راځي، را به شي د ستوري برخې ته. دلته کې به تاسو ورته افغانستان داسې انتخاب کړئ لکه تاسو اصلي اوسیدونکي د افغانستان یاستئ. له دې نه وروسته ګیون نیم خپل نوم به دلته ولیکئ. ګیون نیم ستاسو په پاسپورټ کې چې هر څه نوم وي هغه نوم به دلته ولیکئ. لاندې راځم فیملی نیم تخلص ورته لیکم ګرانو کتونکو، دا به هر څه تاسو د خپل پاسپورټ مطابق ولیکئ. بیا به راشئ ګرانو کتونکو فعال ایمیل ادرس به ولیکئ، هغه ایمیل ادرس به تاسو ولیکئ ګرانو کتونکو چې تاسو سره همیشه لپاره فعال وي. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو دغه ایمیل ادرس به تاسو لاندې بیا هم ټایپ کړئ تر څو چې غلط شوی نه وي ګرانو کتونکو. تاسو به کوشش وکړئ چې دغه فورما په 7 دقیقو کې حتما ډکه کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو فون نمبر خپل د موبایل فعاله نمبر به ولیکئ. اول به کانټري کوډ ولیکئ، د افغانستان کوډ 93 دی. بیا راځئ دې خواته به ګرانو کتونکو تاسو ورته خپل فعاله موبایل نمبر ولیکئ. موبایل نمبر هم چې ولیکو ایکسټنشن ګرانو کتونکو تاسو ورته مه لګوئ، ضرورت نشته دی. له دې نه وروسته چیک د باکس ټو ریسیو ټیکسټ میسیج. ګرانو کتونکو که چیرې تاسو غواړئ چې د دغه ویب سایټ نه وخت په وخت تاسو ته خبرتیا راشي، تاسو ته اپروول راشي، تاسو ته معلومات راشي، ستاسو موبایل نمبر ته او ستاسو ایمیل ته دواړو ته راشي، نو تاسو به دغه برخه ورته ټیک مارک کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ډیټ اف برث ته به تاسو راشي. اول به تاسو ورته مانټ ولیکئ، میش به ورته انتخاب کړئ. بیا به ګرانو کتونکو تاسو ورته ورځ انتخاب کړئ. له دې نه وروسته به ګرانو کتونکو تاسو ورته دلته کې کال ولیکئ، لکه زه ورته لیکم 1994 1994. کانټري اف برث په کوم ځای کې ستاسو پیدایش شوی دی، زه ورته افغانستان انتخابوم. کله چې ګرانو کتونکو کانټري اف برث انتخاب کړئ بیا به دلته کې راشي سلیکټ د اپلیکیشن کیټګري دی کې به تاسو ورته ریفیوجي یا مهاجر انتخاب کړئ، یعنې تاسو ولته مهاجرت کوئ او ستاسو د مهاجرت څه ډول دی نو دلته کې ډول ورته انتخابوئ. ریفیوجي کلیم خاص غواړم چې هلته مهاجرت وکړم، بل پی آر دی، دا بیل ډول ویزه ده ګرانو کتونکو، سپانسرشپ دی او انټرنل فیډرال هیلث دی. دلته کې ګرانو کتونکو زه ورته ریفیوجي کلیم انتخابوم. ګرانو کتونکو کله چې ریفیوجي کلیم ورته انتخاب کړئ راځئ بلې پوښتنې ته دغه ټیک مارک ورته لګوئ، دا فی الحال مه جوابوئ ځکه چې تاسو اوس اپلیکیشن تاسو ته نه دی راغلی، تاسو د هغې نمبر نه لرئ، هیڅ معلومات نه لرئ، نو دا به داسې ټیک مارک کړئ تر څو دا برخه بند شي. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو وایئ چې تاسو کوم ډول اپلیکیشن غواړئ، آنلاین غواړئ، پیپر ورکې والا غواړئ که ناټ اپلیکیبل. مخکې بالکل تاسو اپلیکیشن نه دی ډک کړی، دلته زه ورته آنلاین انتخابوم. وین ډیډ دی اپلای، کله غواړي چې دوی اپلای وکړي، د اپلای دقیق تاریخ لکه ګرانو کتونکو اوس د 2023 ډسمبر 11 میاشت ده، زه غواړم ګرانو کتونکو د همدغې میاشتې په آخري تاریخ باندې ورته اپلای وکړم. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو سپورټینګ انفارمیشن برخې ته. اډیشنل فیملی ممبر، دلته کې ګرانو کتونکو تاسو د خپلې کورنۍ د هغه کسانو نومونه لیکئ چې عمر یې د 21 کلو نه کم وي او تاسو غواړئ چې هغوی هم تاسو سره مهاجرت وکړي، نو تاسو ګرانو کتونکو د هغه کسانو لکه نوم لیکلی شئ، داسې تخلص یې لیکلی شئ، همدغسې ګرانو کتونکو د پیدایښت میاشتې لیکئ، ورځې لیکئ او تاریخ یې لیکئ. لکه دلته کې ګرانو کتونکو زه یو مثال تاسو ته لیکم، سلیمان کاما، کامې نه وروسته فاصله، تخلص یې. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو د پیدایش میاشت چې ده جون، د جون په 2 تاریخ باندې او کال ګرانو کتونکو 2006. همدغسې ګرانو کتونکو تاسو د خپل د کورنۍ د نورو کسانو نومونه هم دلته کې لاندې داسې په دې طریقه باندې کولی شئ چې ذکر کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ډېر یو مهم سوال دی، tell us about the principal application situation. د دې مطلب دا دی ګرانو کتونکو چې تاسو کاناډا ته سفر کوئ، تاسو په څه ډول وضعیت کې د خپل ځان باره کې به مکمل ډیټیلز یا معلومات دلته کې تاسو ولیکئ او دغه معلومات ګرانو کتونکو باید د 1500 حروفو نه زیات نه وي. دا معلومات ډیر زیات ضروری دی، دا یو بیان دی، یو سټیټمنټ دی. ګرانو کتونکو که چیرته تاسو دغه بیان په خپله نشي لیکلی، په بل چای هم لیکلی شئ ګرانو کتونکو، په انګلیش کې باید دا بیان ولیکئ. او ګرانو کتونکو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما خپل د واتساپ نمبر اچولی، موږ سره هم رابطه کولی شئ، دغه بیان درته کولی شو چې جوړ یې کړو.
له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به داسې لاندې راشي. په دې برخه کې به خپل اسنادونه ورته اپلوډ کړئ. تاسو 15 ډوله اسنادونه دلته کې اپلوډولی شئ، هغې نه اضافي مه اپلوډوئ. د اسنادونو ټوټل سایز باید 4.5 MB نه زیات نه وي. همدغسې ګرانو کتونکو تاسو کولی شئ چې د مایکروسافټ ورډ، PDF، GPG، TIF او PNG فایلونه دلته کې اپلوډ کړئ. نو ګرانو کتونکو ډیر اسانه دغه 3 ډوله اسنادونه دي. بیا هم زه تاسو یادونه کومه چې تذکیره ده، پاسپورت دی، فوټو دی، که ستاسو سره ستاسو د وظیفې کارډ وي، که ستاسو سره ستاسو نکاح خط وي، نو دغه شیان هم تاسو کولی شئ چې دلته کې اپلوډ کړئ د 15 ډوله اسنادونه. زه راځم ګرانو کتونکو سر نه اپلوډوم، براوز باندې کلیک اخلم، دا 3 واړه داسې یو ځای انتخابوم، ورته وایم چې داسې اوپن وګورئ 3 واړه زما سره داسې اپلوډ شو. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو چې ستاسو دغه معلوماتونه تکمیل شو، تاسو به راشئ ریویو یور ریکویسټ باندې به داسې کلیک واخلئ. اوس دې برخه کې ګرانو کتونکو ستاسو د معلوماتو یو سمري راځي، یو لنډیز راځي چې تاسو کوم معلوماتونه دلته ډک کړي دي. نو په دې صفحه کې به ګرانو کتونکو تاسو خپل معلومات ټول چک کړئ چې کومه برخه کې غلطي نه وي، سپیلنګ مسټیک نه وي، نوم، ایمیل ادرس، همدغسې خپل د موبایل نمبر، همدغسې ګرانو کتونکو ډیټ اف برډ یا د پیدایښت کال، ریفیوجي، ټول معلوماتونه به دلته کې دقیق چک کړئ چې کومه برخه کې تاسو څه ستونزه ونه لري، څه مشکلات پکې نه وي. بیا به راشئ ګرانو کتونکو لاندې دغه ټک مارک به داسې ټک مارک کړئ. له دې نه وروسته سبمیټ یور ریکویسټ باندې به کلیک واخلئ. کله چې ګرانو کتونکو تاسو سبمیټ یور ریکویسټ باندې کلیک واخلئ، له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ستاسو دغه معلوماتونه د IRCC سره هلته د هغوی په ډیټابیس کې ثبت شي. د یوې میاشتې په موده کې ګرانو کتونکو د اسنادونه هلته چک کېږي، بیا تاسو ته ایمیل راځي، هغې نه وروسته بیا څه نور فورمې دي، هغه فورمې ډکېږي ګرانو کتونکو، او 3-4 میاشتو کې امکان دی ولري چې تاسو ته د کاناډا ویزه راشي او تاسو کولی شئ چې هلته مهاجرت وکړئ، د ژوند لپاره لاړ شئ، د کار لپاره تللی شئ ګرانو کتونکو. نو دغه ګرانو کتونکو د کاناډا هیواد ابتدایي فورمې ډکولو چې تاسو کولی شئ په دې طریقه باندې ویزې ته خپل درخواست غوندې ثبت کړئ. امید لرم ګرانو کتونکو چې له دې ویډیو نه به مو څه زده کړي وي. ویډیو مخکې د خپل نور ملګرو سره حتما شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.